ښه نو نن د غره سفر لرو د دنګ غرونه او د شنې ونې خو دلته هم دغه سرې دانې ولیدلې ته راکړه دا ماته راکړه دې ته وایي خړچ نو عربستان کاکا راته وایي چې پخوا د دې څخه جینکیانو زونډي کول او هغه میلونه به یې ترې جوړول او په غاړه کول به نو عربستان کاکا دا څنګه چلو کیسه راته وکړه دا دې سره نورو دغه مچۍ خرولي مچۍ مخککه مچۍ کستیري مچۍ او دی په منځ کې وایي ودانه پیي بس دا دې نه لویه میل جوړېږي غاړه کې به پروت وي د لونګو بوی به که نه دا مخکک او بل مخکک دي کستیري دي دا هم د غره بوټي دي دا هم د غره بوټي دي په دننه خاوره کې کوي او دا هم دغسې سرې دانې ښکاري دا هم داسې سرې دانې چې وچې شي هم داسې سرې بیا کال هم داسې سرې امیل کې پرې څو کاله پورې سرې پاتې ډېر یو دوه درې کاله سرې بس بیا وچېږي نو رودوال صاحب څه وایي ښار کې د غره خلک ورکېږي ما ته چل نه راځي خبره دا ده چې دا د کلي او د غره ښایستونه دي سادګي ده د ژوند نو دلته که واقعا انسان نشو انسان فطرتا داسې دی چې په دا غرونه دا شینوالی دا سادګي دا خوښۍ نو دا د خړچ بوټی دی او د دې څخه نو دلته پیغلې ناوینې دوی امیلونه جوړوي کاشکې موږ یو امیل پیدا کړو هغه به درته هم وښیو نو راځئ دا بوټی لږ به د نږدې څخه رودوال صاحب ورته ښکاره کړو او د دې تر څنګ دا د غره دا ښکلاګانې مو ګورئ او که عربستان یو ښه غریزه ټپه وکړي نو دا به هم بده نه وي چې ښایست د تورو غرو مزک او د بازاري ښځو د ورک شي زیړ مخونه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی دا نو بیخي او وختم لوړ غرو سرو ته او سترګې مې ښکار که او زړه مې غم راټولوینه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی او راځه چې غرونو سر ته خیږو په زنګنو به ماتوو دا زیړ ګلونه واه ډېر ښکلی نو ډېر خوند یې وکړ او دا د غره سفر دی انشاءالله تعالی موږ به تاسو وخت په وخت نورې ویډیوګانې جوړو او دا به درته خو یوه خبره یادونه کومه څنګه ته وایه نسیمه وده کړه کارونه او زیړ مازدیګر دی د لونډي طرف ته ځمه واه 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 زه یې درته نه وښیم که چا کمنټ کې پوښتنه وکړه انشاءالله تعالی په کمنټ کې به ریپلی در کومه چې دا کم ځای دی خو دا غرونه او دا ښایستونه دا لاندې اوبه رودوال صاحب دا پکې هم راواخله چې منظرې دي مخکې ځو مخکې چاړه شوه